د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست ادارې او یو شمېر نورو مسؤلینو په ګډه د څو ماشومانو په واکسین کولو د ګوزڼ یا پولیو ضد څلورورځنی کمپاین پیل کړ. په دې اړه په جوړو شوو مراسمو کې د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا رئیس امین الله شریف وویل چې یاد کمپاین به په ټولو ولسوالیو کې پلی شي او پکې به 950 سره له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. نوموړي په والدینو او ټولو قشرونو غږ وکړ چې په شرایطو برابر ماشومان په خپل وخت سره واکسین کړي او رضاکارانو سره پوره همکاري وکړي. د عامې روغتیا رئیس امین الله شریف همداراز وویل چې ننګرهار کې د پولیو نوې مثبته پیښه شتون نه لري او که په دې برخه کې همداسې پرمختګ روان وي نو ډیر ژر به د پولیو برخې بودیجه د روغتیا اړوند په نورو برخو کې په لګښت ورسوي. همداراز د یونیسف د پولیو برخې سرپرست ډاکټر شفیق الله بشري د پاتې 2 سلنه ماشومانو د واکسین په تطبیق کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. خو د ننګرهار ولایت مرستیال والي ویل په دې ولایت کې په بشپړ ډول د پولیو واکسین تطبیق ته زمینه برابره ده او هڅه به وکړي چې پاتې 2 سلنه ماشومان هم له واکسین برخمن شي.